ولسمشر غني ته د پاکستان تازه شکایت د حمدالله محب په اړه پاکستان څنګه حمدالله محب سره اړیکې قطع کړلې د محب خبرو څنګه پاکستان ورخطا کړی جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت ته په سفر کې خپلو څرګندونو کې پر پاکستان هیواد سختې نیوکې وکړي او هغه په افغانستان کې په لاس وهلو او جګړو مارو د ملاتړ په تورې تورن کړی دی پاکستان د حمدالله محب په وړاندې هغه مهال غبرګون وښود خو اوس یې په خپل نوي رسمي دریځ کې ویلي چې نور به له محب سره کار ونه لري دوی ځان پر خفه‌توب اچولی او ګیله یې ترې کړې ده د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت دوی ویلي دوی نور د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره ډیپلوماټیکي او رسمي اړیکې نه پالي همدارنګه دوی ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حضور په سیاسي پریکړو کې هم نه مني پاکستان د حمدالله محب د څرګندونو په هکله ویلي دا ډول څرګندونې د دولتونو ترمنځ د اړیکو او اصولو خلاف دي ځکه نو ښایي پاکستان په وړاندې همدا غبرګون ښودلی وي په ورته وخت کې ویل شوي حمدالله محب د څرګندونو په هکله پاکستانی لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه هم افغان ولسمشر اشرف غني ته ګیله کړې ده حمدالله محب د تیرو څلورو لسیزو جګړې تر شا د پاکستان لاس بللی او ویل چې پاکستان او سیاسیون یې دوه مخیتوب کوي او په نورې سختې نیوکې هم پرې کړې دي پاکستان له افغانستان سره په تیرو څلورو لسیزو کې پاکستان د خپلې دوه مخي بهرنۍ پالیسۍ پر مټ په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل کړې او تل په دې هیواد کې د جګړه مارو ډلو تجهیز او تمویل کوي چې له امله یې هر وخت افغان سیاسیون د محب غوندې نیوکې پرې کوي پر پاکستان ولې یوازې د محب خبرې بدې ولګېدې ته د دوی وړاندې او اوس یو شمېر افغان سیاسي هیرو او چارواکو تر محب هم پر پاکستان حکومت باندې توندې نیوکې کړې وي او غوښتي دي چې دا هیواد باید ځان اصلاح کړي چې په دې کتار ولسمشر او پخوانی ولسمشر هم راځي خو پاکستان په حق له هیڅ غبرګون نه دی ښودلی حمدالله محب د افغانستان ځوان سیاستوال او هر څه چې وایي هغه له زړه هم همدا خبره ده او پرې ولاړ هم دی لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ